سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ تاسو زما یوټیوب چینل فیاض حمید چې په دغه نوم باندې دی او زه یې خپله کاروم او خپله یې جوړوم دغه ګورئ ډېر کله ما په یوټیوب کې داسې شیان سرچ کول چې کوم مسله کې به بند راغلم هغه به مې یوټیوب کې سرچ کوو نو په نورو ژبو باندې په ډېرو ژبو باندې به د هغې طریقې او هغه و چې درس و چې څه ډول په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کومه ستونزه هغه حل کړی شو خو په پښتو ژبه مې چې ډېر شیان سرچ کول په پښتو ژبه نه و که څه هم زه په انګلیسي باندې لږ څه پوهېږم هغه خپل ضرورت پرې رفع کوو خو ډېر داسې ملګري شته دی چې هغې په انګلیسي بیا نه پوهېږي او خپل ضرورت پرې نشي رفع کولی نو هغه یې په ستونزه کې واقعي ما نن بهتره وګڼله چې د خپل یوټیوب د لارې ملګرو ته ځینې واړه شیان دي خو چې زموږ ډېر پکارېږي او ډېر وخت ورته ضرورت لرو هغه هم چې څه ماته یاد دي هغه ملګرو پورې ورسوم په پښتو ژبه باندې نن مو لومړنی درس ورته وایي او که ویډیو ورته وایي دا نن مو لومړنی د وای فای جوړول نه شروع وکړله یعنې په کمپیوټر کې څه ډول کولی شو چې کمپیوټر نه موبایل ته وای فای ورکو یعنې که موږ کیبل لرو انټرنیټ کیبل لرو او کمپیوټر ته هم د کیبل له لارې انټرنیټ ورکړی دی وای فای ډیوایس راسره نشته او په موبایل کې مو ډېر ضرورت دی چې انټرنیټ وکاروو نو څه ډول کولی شو چې د کمپیوټر نه بیرته وای فای جوړه کړو او موبایل کې انټرنیټ هماغه کیبل کې چې کوم انټرنیټ راغلی هماغه بیرته په وای فای لارې په موبایل کې وکاروو نو د دې لپاره ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ زه درته دغه طریقه چې ما زده کړې ده دغه درته په پښتو ژبه باندې وایم لومړی باید ګوګل ته راشو په ګوګل کې تاسو ولیکئ زه به درته د دې لینک هم ډسکرپشن کې در واچوم باید وای فای هاټ سپاټ دغلته تاسو لاندې ګورئ باید وای فای هاټ سپاټ یې لیکلي دي د دې لینک به زه درته ډسکرپشن کې در واچوم هغه ځای نه تاسو کولی شئ چې د سایټ ته لاړ شئ او دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ لومړنی کار ستاسو دا دی چې دغه سافټویر له دې سایټ څخه ډاونلوډ کړئ دا لینک به زه بیا راواخلم دا تاسو ته ډسکرپشن کې زه در اچوم خو دلته چې کله دې سایټ ته راغللی دغلته لیکلي ډاونلوډ لیټسټ ورژن ډاونلوډ لیټسټ ورژن باندې به کلیک کوئ تاسو کله چې په دغې باندې کلیک کوئ لږ انتظار وباسئ که انټرنیټ مو سلو وي نو لږ وروسته ستاسو ډاونلوډ پیلیږي دغه دی ډاونلوډ اپشن ماته راغی دلته راځو سیف فایل ورته وایو سیف فایل ورته وایو نو یو څو هغه کې به شیبو کې به دا فایل ډاونلوډ شي دلته تاسو ګورئ چې زما د فایل ډاونلوډ روان دی زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی اوس مهال ډېر ورو ډاونلوډ روان دی خو دغه فایل ټول 4.9 MB دی کله چې تاسو دغه فایل ډاونلوډ کړئ دې ته انتظار نشو باسلی دا وخت لږ یو څو منټه غواړي نو ما مخکې ډاونلوډ کړی دی زه به هغې ته ورشم دلته به تاسو راشئ دغه فایل چې کله ډاونلوډ شي دا تاسو ته په دغې شکل باندې ښکاري دلته ما سره شته دی په کمپیوټر کې زه به هغې ته ورشم هغه به تاسو ته در وښیم چې څه ډول باید بیا انسټال شي نو چې کله باید وای فای هاټ سپاټ سافټویر تاسو ډاونلوډ کړئ دلته به تاسو ته دغه آیکن راشي ګورئ دغه آیکن چې کله تاسو ته راغلی نو تاسو به دا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې مو چې کله دا انسټال کړه رن به ورته ووهئ ستاسو په کمپیوټر کې دا انسټالیږي نو اوس ماته راځي ری انسټال یعنې دوباره غواړي دا سافټویر انسټال کې ما یو ځل انسټال کړی دی نه زه نه غواړم انسټال کړم خو تاسو دې لارې کولی شئ چې دغه سافټویر انسټال کړئ ډېره اسانه طریقه ده کله مو چې دا سافټویر انسټال کړه بیا به راشئ دلته په ډیسکټاپ باندې به تاسو ته یو آیکن ښکاري په دغه نشان په دغه ډول باندې تاسو دلته وګورئ دغه آیکن چې ګورئ دغسې باید وای فای هاټ سپاټ دا تاسو ته ښکاري کله چې دا تاسو ته راښکاره شي دا به خلاص کړئ دا چې کله خلاص کړئ ما یو ځل دغه سافټویر کارولی دی نو ځینې سیټینګ یې چینج دی دلته تاسو کولی شئ د وای فای نوم بدل کړئ دې کې ګورئ وای فای نوم تاسو دې نه بدلولی شئ مثال ما ورته پیسي ورکړی دی یا ورته ورکوم اوس یوټیوب نوم ورته ورکوم د خپل وای فای ته پاسورډ دې کې ورته بدلوم مثال دغه 1 2 3 9 پورې پاسورډ ما ورکړی دی تاسو په خپله خوښه کولی شئ د هغې ته پاسورډ ورکړئ پاسورډ مو چې ورکړه دا به اوکې کوئ کله مو چې اوکې کړ دلته ګوره ریسټارټینګ راځي ځکه ما هغه د وای فای نوم بدل کړه وای فای ریسټارټینګ ښه کنیکټ یور فون ټو انجوای فری وای فای بیا دلته تاسو به خپل ټلیفون ته ورشئ هلته به په دغې نوم باندې وای فای جوړه شوي تاسو ته به ښکاره شي هغې کې به پاسورډ ورکړئ او دغه وای فای به کنیکټ کړئ ګورئ زه خپل ټلیفون کې دغه وای فای کنیکټ کوم دې ځای کې به ماته بیا ښکاره شي چې ګوره څو ټلیفونونه ستا د وای فای سره کنیکټ دي مثال زه اوس دغه وای فای چې ما اوس جوړه کړله ده دا کنیکټ کوم
دغلته به ټول معلومات ماته راکوي چې څوک د دې ستاسو کمپیوټرونه 3 وای فای 3 کمپیوټر کنیکټ وو 4 کنیکټ وو هر څو چې کنیکټ وو هغه تاسو ته دغلته ښیي. کله چې درته دغلته وښودل نو تاسو کولی شئ چې هغه بند هم کوي هغه هم کوي. دا وګوره زما ټلیفون دی آیفون دلته راغی. کولی شئ یو څوک بې اجازې یا تاسو پاسورډ ورکړی دی استعمالوي یا د لږ یو څو شیبو دپاره غواړئ په هغې باندې انټرنیټ قطع کوي نو دې ځي له راځئ دلته ورته څه شی وایي دلته ورته وایي چې are you sure to block this device from connecting to Wi-Fi. آیا تاسو غواړئ چې دا ډیوایس بلاک کړئ یعنې ستاسو وای فای ونه کاروئ که اوکې مو کو نو دغه آیفون چې دی دا به ستاسو د وای فای نشي کارولی که اوکې مو نه کو نو که غواړئ چې وکاروئ همدلته پرېږدئ. خو چې څومره ټلیفونونه ستاسو کنیکټ وي په دې ځای کې به تاسو ته دغه ښکاري چې په کوم ځای کې څومره ټلیفونونه ستاسو د وای فای سره کنیکټ دي. یو یادونه باید وکړم چې زه خپل هم دغه ستونزو سره مخ شوم چې تاسو سره مخ نه شئ. کله مو چې دغه وای فای انسټالوله کوشش وکړئ چې د کمپیوټر هغه مو چې دی د کمپیوټر آی پی ایډرس مو چې دی دا مینول نه وي. مینول څه معنی دلته زه راځم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر دلته راځم چینج اډاپټر سیټینګ ته دا زما انټرنیټ کنیکټ دی اوس دا دی په دې باندې ډبل کلیک کوم د پراپرټیز ته راځم پراپرټیز کې دې ته راځم انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دې ته راځم دې باندې ډبل کلیک کوم ګوره دا ما مینول جوړه کړې ده. مینول چې کله یي نو دې کې به ستونزه راځي. ما ورسره اوس د موبایل آی پی مینول جوړه کړې ده خو تاسو کوشش وکړئ چې دا وای فای هغه اټومیټیک آی پی ورکوي کمپیوټر ته. که چیرته به کار نه کوو او یا مینول ورکړی وه نو مینول کې بیا داسې کار وکړئ چې بیا دلته مینول آی پی ورکوي او په کمپیوټر کې مو هم په موبایل کې مو هم مینول آی پی ورکوي. خو که چیرته مو انټرنیټ کار نه کوو هغه ستونزه بیا د آی پی ایډرس وي آی پی ایډرس باید ورته تاسو تغیر کړئ. نو دغه یو لنډه شانتې ویډیو ده هیله ده چې تر پایه پورې مو کتلې وي او په کار مو هم راشي. ډېره مننه کوم ژوندي اوسئ. الله مو آباد لره.